هر کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه تشریف یوړو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خلافت حواله شو، نو سبال ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د مدینه منورې په کوڅو کې را روان دی، په خپل اوږه باندې کفړې او صادرونه اچولي تجارت لذي. په لاره کې ولا مخې له عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مخې له ورغی. عمر رضی الله تعالی عنہ ته تفوس کوي ابوبکر چرته رواني؟ نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل وی عمر زما چې دا کپړې خرڅ کما او ځان له بچو له رزق وګټم. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی ابوبکر توس امیر المؤمنین، ته د مسلمانانو خلیفہ یې، نو ته چې ځان له تجارت کوي نو داغي فیصله به څوک کوي؟ د هغې رعایه خیال به څوک ساتي چې ته ځان له تجارت کوي؟ نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکوي عمر خو ټیک ته، خو خلیفہ شوم نو بچی نه لرم، ښځه نه لرم، کور خرچه نه لرم، د دې لپاره به زه تجارت نه کوم، نو څه به کوم، دوی به څه خوري؟ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بالکل ټیک ده، دا ته لري، خو دا د خلافت سره نه کیږي. ته به اوس د مسلمانانو د حقوقو خیال ساتي، تعالی به مونږ تنخواه مقرره کړو. نو صحابه کرام کېناستل، ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دغه شورا کې ناستې. اوس خبره دا کېده چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ له د بیت المال نه تنخواه څومره مقرر کړو. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د ابوبکر هغه تنخواه مقرر کړي چې کم په مدینه منوره کې د یو عام مزدور کار تنخواه ده. د یو عام مزدور چې څومره تنخواه ده دک تنخواه تاسو ابوبکر له مقرر کړئ. نو صحابه کرام ورته فرمایل وی ابوبکر د یو عام مزدور کار تنخواه خو ډیره لږه ده، په هغې به ستا ګزاره ونشي. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کوم جواب ورکو کنه، ټولو حکمرانانو له پکار دي چې دغه جواب ته لږ سوچ وکړي. د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دغه خبره باندې نظر ور واچي او زمونږ حکمرانانو له پکې سبق ته چې بجټ وباسئ کنه، نو د ابوبکر دا خبره ځان ته مخې ته کوي رضی الله تعالی عنہ. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل کنه وی چې کله د ابوبکر گزاره په دغه نه کیږي کنه، نو بیا په د یو عام مزدور کار گزاره هم نه کیږي. او کو تاسو د ابوبکر تنخواسی واکول غواړئ نو طریقې دا ده چې د یو عام مزدور تنخواسی واکئ، نو د ابوبکر تنخواه به په خپل زیاته شي، خو د ابوبکر تنخواه به د عام مزدور کار نه زیاته نه وي. الله دې موږ ته داسې حکمرانان راکړي. نن چرته یو حکمران داسې ویلی دی چې زما زوی به هم داسې ژوند تیروي لکه څنګه چې د یو مزدور کار سړي زوی ژوند تیروي. زما بچی به هم په هغه اسکول کې سبق وایي په کم اسکول کې چې د عام مزدور کار بچی سبق وایي. داسې د یو حکمران سره دا فکر چرته پیدا شوی دی. یقین الله وکي دا څومره حکمرانان چې زمونږ دي کنه دی د غریبانانو نه نفرت کوي، په سلام کول ور سره هم ځان بد ښکاري. ها غریب سره سلام کوي خو په کم ځای کې سره کوي چې د تفته ولګي چې اوس ماته کیمرې مخامخ دي، بیا د غریب رانیسي غاړه ولا هم ور کوي، سلام ور سره هم کوي، په تندي باندې خولي هم، خو چې کم ټایم کې کیمرا لګېدلی وي، چې کم ټایم کې د کیمرا نه مخامخ، یقین فالله وکدا حکمرانان د دې غریب نه نفرت کوي. نفرت سلام کولو سره ورته هم ځان بد ښکاري.